Hello guys, welcome to my channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon for more interesting, entertaining and informative videos. And also like, share and comment below. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन दर्स کې وایو څنګه کولای شو پرنټر شیر کو مثال د کلاس کې موږ سره شپږ ویش کمپیوټر دي او هر یو کمپیوټر پرنټینګ ته ضرورت لري چې پرنټینګ وکړي نو د هر یو کمپیوټر لکه موږ پرنټر اخلو خو یو خو پیسې ډېرې مصرفي بل دا دی چې موږ سره ځای نیسي زه وایم چې دغه یو پرنټر دی موږ سره په دې کلاس کې او د دې نه دا ټول کمپیوټر استفاده وکړي نو دې لپاره به تاسو سره اول ریکوایرمنټ دا دی چې دا به تاسو سره نیټورک جوړ وي دغه ټولې سیسټم یې په خپلو کې سره وصل وي یا د وایر په ذریعه باندې یا د وایرلیس په ذریعه باندې نو کله چې دغه کمپیوټر سره وصل شوي هغه نه وروسته به تاسو د هر یو کمپیوټر له څه ورکوئ آی پي به ورکوئ نو وایو چې دغه کمپیوټر د آی پي څنګه ورکوو دې لپاره به تاسو راشئ د کمپیوټر نیټورک آیکن چې دی په دې ټاسک بار کې په دې رائټ کلیک کړئ او دې کې تاسو والی اوپن نیټورک اینڈ شیئرینګ سنټر په دې باندې کلیک کړئ یا خدا والی یا تاسو راشئ کنټرول پینل ته کنټرول پینل او په دې کې تاسو څه والی نیټورک اینڈ شیئرینګ سنټر په دې باندې کلیک کړئ په دې کې به تاسو راشئ چینج اډاپټر سیټینګ ته به راشئ او که چېرته تاسو سره ایترنیټ وي مثال دغه وي در سره کیبل وي کیبل تھرو تاسو غواړئ چې دغه وکړئ دا نیټورک جوړ کړئ نو تاسو په دې رایټ کلیک کړئ او پراپرټیز ته به راشئ پراپرټیز کې به دا یس کړئ او دې کې به دا به سکرول کړئ لاندې آی پی ورژن 4 به تاسو والی او دې کې به تاسو څه والی دا یوز د فالوینګ آی پی اډرس دا به انتخاب کړئ دې کې به یو کلاس آی پی ورکړئ مثال موږ سی کلاس ورکو 192.168.0.1 شو مثال دا د دې آی پی شو موږ سره دې خو لاندې چې کلیک کړئ دا سبنیټ ماسک خپله راځي بس اوکې کې په همدې ترتیب د نورو کمپیوټر له به هم په همدې کلاس کې تاسو څه ورکوئ آی پي ورکوئ مطلب دا 1 شو بل به 2 شي بل به 3 شي تر همداسې مسلسل به ځئ تاسو ټولو ته به آی پي ورکوئ او هغه نه وروسته به تاسو بیا راشئ په دې کمپیوټر کې مثال ما سره پرنټر څه دی انسټال دی نو دې کې به تاسو راشئ رایټ به کلیک کړئ سټارټ بټن باندې کنټرول پینل ته او دې کې به تاسو راشئ ډیوایسز اینڈ پرنټرز په دې به کلیک کړئ او دې کې دا کوم پرنټر چې تاسو سره انسټال دی او غواړئ چې تاسو یې شیر کړئ لکه دا پرنټر ما سره انسټال دی په دې به رایټ کلیک کړئ او دې کې به تاسو پرنټر پراپرټیز والی دې کې به راشئ شیرینګ ته او شیرینګ کې به دغه چیک ولګوئ شیر دیس پرنټر او څه به کړئ اوکې به کړئ اوس بله ویډیو به مونږ په هغه بل په بل کمپیوټر کې جوړو دا به زه سټاپ کوم